السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو کتونکو ستړي مشئ. نن ورځ تاسو سره راغلی یم د یوې ویډیو سره. په دې ویډیو کې به در وښیم چې څنګه کولی شو د جیمیل اکاونټ ختم کړو. په داسې ډول یې ختم کړو چې هم د فیسبوک له کمپنۍ سره ختم شي، هم زموږ سره ختم شي، بیا ایمیل هم پرې رانشي. د جیمیل اکاونټ د ختمولو طریقه یې اسانه ده. راځو په جیمیل اکاونټ ورته کلیک اخلو. کله مو چې په جیمیل اکاونټ ورته کلیک واخیستو نو راځو کوم ځای کې چې تاسو خپل ټول ایمیلونه ګورئ نو په هغه ځای به ورته کلیک واخلئ. پاس په ښي طرف کونج کې وګورئ کا. د کا په دې ټکي به ورته کلیک واخلئ. نو دلته تاسو ته راځي خپل جیمیلونه. نو تاسو به دلته بیخ ته راشئ مینیج اکاونټ آن دیس ډیوایس. په دې ډیوایس کې د اکاونټ بدلونونه ښیي. په دې به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې ورته کلیک واخیستو نو راځو تاسو ته دلته ټول جیمیلونه ښایي. دلته به تاسو وکولی شئ وبتونیدلی شئ چې خپل د جیمیل اکاونټ په مکمل ډول ختم کړئ. نو راځو دلته اوس موږ زه غواړم چې د سنګین asad.1.2.sangin@gmail.com دا په مکمل ډول له هم ځان سره ختم کړم، هم یې د فیسبوک له کمپنۍ سره ختم کړم، هر چیرې یې ختم کړم. نو راځو په دې ورته کلیک اخلو. کله مو چې په دې ورته جیمیل ورته کلیک واخیستو نو دلته تاسو ته راځي ریموو اکاونټ. معنا لري چې د اکاونټ ختمول. نو راځو په دې ریموو اکاونټ ورته کلیک اخلو. کله مو چې په دې ورته کلیک واخیستو نو ستاسو اکاونټ په مکمل ډول ختم یا ریموو شي. راځو په دې ریموو اکاونټ ورته کلیک واخلو. نو زموږ اکاونټ په مکمل ډول ختم شو. ښه دا زموږ د نن ورځې ویډیو وه. هیله لرم چې خوښه شوې مو وي. ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.